سلامونه دوستانو، نن مې یو خوندوره او ډیره جالبه ویډیو درته راوړې. مستر بیست د $1 کور نه شروع کوي تر هغه پورې چې $250,000 کور ته رسیږي. او بالکل زه ډېر کوم کارم چې د $1 کور د څنګه ښکاري او مستر بیست څنګه د دومره قیمتي کورونو تر سطح ځي. نن به هم وخاندو هم به حیران شو. ملګوره کمنټ، لایک او سبسکرایب یې نه کوي. که چمتو یاست راځئ چې پیل یې کړو. په دې ویډیو کې مونږ په $250,000 رخصتۍ ته ځو. دا ډېر ښکلی دی. دا څنګه رښتیا کیدی شي؟ زه ځم چې تاسو ته د دې او د $100,000 د ولسمشري رخصتۍ ترمنځ توپیر وښیم. له دې خوا ښاغلیه، یو $50,000 سفر چیرې چې د ایفل ټاور په بشپړ ډول زموږ دی. زه د خپل ژوند ساتلو لپاره کلک نښتی یم تر دې $1 رخصتۍ پورې. دا کوټه زموږ د رخصتۍ ځای دی. تاسو دننه لیدلی شئ. هیڅ دیوالونه نه لري. جیمی، دلته خو دیوال نشته. که باور مو نه کیږي دا $1 دی. هغه ته وګورئ. او دا خو 93 سنټه دی. ما $1 ته پوره کړ. د $1 په بدل کې موږ دا بستر ترلاسه کوو چې په رښتیا یوازې یوه توشکه ده په لرګیو ښودل شوې، یو مات شوی المارۍ، یو څراغ چې یو څه کار کوي. او په پای کې له چت څخه تصادفي غږونه راځي. ما په خونه کې غږونه اورېدل او زموږ په چت کې یو راګون ناست دی. زه فکر کوم ډېری خلک به په غوسه شي که د هوټل په خونه کې راګونې وي، مګر د کوم دلیل له مخې موږ خوشحاله یو. سبا د وتلو وخت کله دی؟ په یاد ولرئ په دې ویډیو کې موږ د $100,000 او $250,000 رخصتیو ته ځو. آیا موږ سیده هغې برخې ته تللی شو؟ نه، ځکه چې موږ باید لومړی سختۍ وګالو، ځکه چې دوی باید پوه شي. د دې خوښېږي چې موږ وځورېږو؟ آیا موږ ټول باید په یو بستر کې ځای شو؟ که موږ 4 بسترې غوښتلی نو $4 به مو ورکول. او نه نه نه، لومړی راځئ چې ټولې شګې پاکې کړو. راګون دلته یوازې دننه راغلی و. بل پړاو یوه رخصتي چې 10,000 چنده ډېره قیمته ده. د شپې $10,000 رخصتي ته ښه راغلاست. واو خدایا، دا ډېر زبردست دی. زبردست دی. د هوټل په خونه کې جیلي کبان دي. دا بیخي غیر ضروري دي. بهر یو هاوس دی. دا یو شخصي هاوس دی. آیا دا اوس د یو فلم د صحنې په څېر نه ښکاري؟ ستاسو د هوټل کور ته ساحل ته لاره لري. او زما خدایا، دا د باور وړ نه ده. اوبه له څه وخت نه داسې شنې دي. زه نه پوهېږم. دا ټول لګښتونه په رخصتۍ کې شامل دي او یو لوی ساپه هم لري. او زما خدایا، او یو پارک له فلامینګو مرغیو ډک دی. فلامینګو او نامحدوده د کوټې خدمات. مهرباني څه غواړئ؟ دا ټول شیان. د دې ځای یوازینی منفي ټکی دا ده چې هیڅ راګون نه لري. سلام راګون. مګر زه دوی نه ملامتوم. کله چې تاسو په دې ریزورټ کې $10,000 لګوئ، موږ هر یو ته د ودانۍ خپل پوړ رسیږي. دا کټ مټ د جیمي پوړ په څېر ښکاري. او زه یو ځوړند کټ لرم. زه فکر کوم چې پرته له لمدېدو ځانه هغه ځوړند کټ ته رسولی شم. خپل منظرې ته وګوره کریس. ما ونیوله. 1 2 3. اجازه راکړه چې ځینې اصول وضع کړم. لومړی قانون، زما په هاوس کې نور بالښتونه مه ګذروئ. دویم قانون، بخښنه غواړم تاري. او اوس هغه څه چې هوټل پرې مشهور دی، انفینټي هاوس چې زموږ ساحل ته غځېدلی. اوبه څنګه نه تویږي؟ زه ډېرې پوښتنې لرم. زه د یو پلار احساس کوم چې خپل ماشوم یې رخصتۍ ته راوړی وي او یوازې هاوس کې د هغوی لوبې ګوري. د $10,000 رخصتۍ لیونې کوونکې وه، مګر زموږ د بلې رخصتۍ په څېر چې د نړۍ بل اړخ ته ده. او اوس په پاریس فرانسه کې $50,000 رخصتي. زموږ $50,000 رخصتي په بشپړ ډول د شخصي کښتۍ په سفر پیل کیږي. هغه څه شی دی؟ دا انجن دی وروره. دا کوم کال دی؟ 1805 کال. په هغه سړي کامره زوم کړئ. هغه زمونږ ویډیو اخلي. ما ته وګوره. آیا ته یوټیوب چینل لرې؟ او زه یوټیوب چینل لرم. زه فکر کوم هغه په انګلیسي پوهیږي. دا رخصتي د خوړو په خوړلو، د ټول ښار چکر او یو لکس هوټل چې حیرانوونکې منظره لري بشپړیږي. دا یو رومانټیک ځای دی. هو، ته باید چینلر ښکل کړې. او په پای کې مونږ یو ډېر قیمتي سرپرایز لرو. تاسو شاید حیران یاست. دا $50,000 رخصتي ده او مونږ په ښکاره ډول تر اوسه $50,000 نه دي مصرف کړي. چیرته دی؟ شاته مو د ایفل ټاور دی. هو، موږ ټول ایفل ټاور په بشپړ ډول د ځان لپاره لرو. رښتیا؟ هو. د $50,000 څومره برخه د ټاور لپاره وه؟ نږدې ټولې پیسې. موږ په ایفل ټاور کې یو. داسې احساس کېږي لکه پټ چې ورننوځو. ټوکې کوې؟ نه، زه ټوکې نه کوم. دا زموږ دی، بل هیڅوک نشته. موږ نیغ په نیغه تللی شو. ډېری وخت دا ځای له خلکو ډک وي او څرنګه چې موږ ټول یو ځای د ځان لپاره لرو، موږ هڅه کوو چې د ټاور سر ته ورسیږو. زما مطلب بیخي لوړه څوکه ده هلکانو.
نورې لوبې بس دي راځئ چې پورته لاړ شو پورته د تلو په لاره کې موږ په لومړي پوړ کې ودرېدو له ځمکې 180 فوټه لوړ موږ ټول ایفل ټاور لرو خو بیا هم د رستورانت په یو کونج کې ناست یو دا لفټ د ایفل ټاور له سر څخه راځي دا ډارونکی ښکاري سیم خلاص شه مننه زه له دې ځایه خپل کور لیدای شم موږ په فرانسه کې یو زه له دې ځایه خپل هوټل لیدلی شم وګورئ موږ څومره لوړ یو او زما غوږونه بندیږي موږ دلته له څه سره مخ یو او خدایه وګوره چې لا څومره نور هم باید پورته لاړ شو وروره دا به هیڅ کله پای ته ونه رسیږي زه به دروغ نه وایم ما فکر کوه چې لا د مخه سر ته رسېدلي یو په یو وخت کې دا د نړۍ تر ټولو لوړه ودانۍ وه زه ټوپ وهلی شم نه یاره زه خوځېږم راځئ هلکانو ما پسې راشئ له دې ځایه وروسته نور لفټونه نشته یوازې زینې دي او دلته پورته باد دی موږ هلته ډېر لوړ یو او خدایه ډریک کمره مه غورځوه موږ په هوا کې یو موږ په هوا کې تر 900 فوټه ډېر لوړ ولاړ یو دا هغه ځای ده چې خلکو ته د تللو اجازه نشته مګر څرنګه چې نن شپه دا زموږ دی ما یو وروستی سرپرایز درلود تاسو څه فکر کوئ چې دروازې شاته څه دي زینې څنګه پوه شوې موږ زینې لیدلی شو نور زینې هم شته مګر دا موږ بیخي هغې څوکې ته رسوي چیرې چې هېڅوک د تلو اجازه نه لري او خدایه وروره او خدایه آیا هلته موږ ته د تلو اجازه شته زه نه پوهېږم دا ډارونکی دی موږ د اوسپنې کتار یوازې زما تر ملا پورې راځي ما د خپل ژوند ساتلو لپاره کلک نیولي دي زه په بشپړ ډول پوهېږم چې ولې سیلانیانو ته د تللو اجازه نشته موږ د ښار په بل اړخ کې یو کمرمین لرو چې موږ یې زوم کړی دا لنز کافي ښه وي تاسو باید د لاس خورولو په حالت کې موږ ووینئ دا حیرانوونکی دی دا په ژوند کې یو ځل تجربه ده آیا تاسو تر ټولو غوره شیبې ته چمتو یاست زه نه پوهېږم چې ولې یو یوټیوبر دومره واک لري مګر څراغونه دا دې ولګېدل او خدایه لکه ډیسکو یا ربه هلکانو زه نه پوهېږم چې دا بل امر به کار وکړي که نه څراغونه بند کړئ تیاره شوه ایفل ټاور تیاره شوه دا میلیونونه فرانسوي خلک اوس به څه فکر کوي دوی باید موږ له دې ټاور څخه ښکته کړي زه نه پوهېږم چې دوی ولې ماته دومره کنټرول راکړ موږ د 10,000 ډالري رخصتۍ لپاره سویس ته ځو مګر دا کومه عادي رخصتي نه ده دا هوټل 2 انچه پنډ د ګولۍ ضد ښیښې لري د خطر یوه تڼۍ چې ټوله ودانۍ به کلوب کړي او له امنیت څخه ډک دی ځکه دا داسې یو هوټل دی چیرې چې د نړۍ مشران او ولسمشران خپلې رخصتۍ تېروي او همدارنګه د سایډمین یو غړی هم په دې ښار کې دی او خدایه دلته د ډوډۍ بوی راځي دلته موږ بشپړ سمندر لرو دا لیونی کوونکی دی دا په ټولو اروپا کې تر ټولو قیمتي پینټ هاوس سویټ دی دا ټول 8 پوړ نیسي او په سلګونه خونې لري په ډېرو کارکوونکو چې ټوله ورځ او شپه ستاسو په خدمت کې وي یو ګوټ غواړئ هو ویسکا اوهو دا هلکان ستاسو د عادي میلمنو سره څنګه پرتله کیږي او لکه څنګه چې ما مخکې وویل د نړۍ ځینې خورا ځواکمن مشران دا ځای د خپلې رخصتۍ لپاره غوره کوي حتی بیل ګیټس دلته پاتې شوی و دلته امنیت خورا خوندي دی تاسو د ګولۍ ضد کړکۍ لرئ حتی دا هم دا د ګولۍ ضد ده او زما دا پڼ احساس کیږي فکر کوم چې زه ولسمشر یم آیا تاسو د سایډمین په استازیتوب د خبرو اترو وړتیا لرئ سنایپر هم ورباندې کار نه کوي زه کولی شم خپله ټوله هڅه وکړم هو دا به زما سره په خبرو اترو کې مرسته وکړي زه غواړم 10% واخلم څومره هلکانو نه ته یې ووایه 200 میلیونه جیمي 200 میلیونه سمه ده د خطر تڼۍ ته زه به دروغ نه وایم زه د هغه وخت راهیسې چې دلته راغلی یم د دې تڼۍ فشارولو ته انتظار یم بیل کلینټن یې او ته د ګواښ احساس کوې د خطر تڼۍ کېکاږه ما ولیدل یوه دروازه بنده شوه هغه کلوب کړه آیا کلوب ده آیا تاسو هلکان هلته دننه یاست آیا هغه نولان دی هو دروازه بنده ده زه یوازې د یوې ثانیې لپاره بهر لاړم کومه تڼۍ یې خلاصوي که تاسو تڼۍ کېکاږئ پولیس راځي او لویه جریمه شته بیا یې مه کېکاږه زه فکر کوم یو ولسمشر څنګه د مکډونالډ په څېر یو ځای ته ځي راځئ وګورو چې ولسمشران څنګه سفر کوي معلومه شوه کله چې تاسو ولسمشر یاست تاسو باید هر چیرې د خپلو ساتونکو سره لاړ شئ نو دا په دې معنا ده چې تاسو موټر چلوئ او موږ کاروان لرو موږ څنګه پوهېږو چې کوم موټر ته کینو په 3 یا 4 کې فکر کوم چې 3 یا 4 وي نولان ته باید په لومړي موټر کې کېنې زه دا کولی شم سمه ده څوک غواړي چې له ما سره کیني هیري راشه دننه هیري چانلر زه ډاډه یم چې ولسمشر په منځ کې نه کیني معمولا تاسو هلکان زما په ساتونکي وئ خو پوهېږئ تاسو بس یاست یوازې ځان ځای کړئ ملګرو غریب ولسمشر مکډونالډ ته ځي ستاسو کړکۍ خلاصه ده ای څنګه یاست زه باور نشم
نشم کولی چې موږ دا کولی شو. دا لیونی کوونکی ده. معلومه شوه کله چې تاسو د ولسمشر په موټریز کاروان کې سفر کوئ ډېری خلک ستاسو په لیدلو پیل کوي. څنګه یاست؟ دا هغه څه دی څنګه چې ما فکر کوه. موږ یوازې د هر چا پام ځان ته رااړوو. خلک فلم اخلي لکه موږ چې ولسمشر یو. دا عجیبه ده چې دا یو څه ناراحت کوونکی کړ. زموږ امنیت ته پام مه کوئ. جیمي آیا دا ستاسو لپاره د ایفل ټاور څخه غوره دی؟ دا په دې پورې اړه لري چې نګهت څومره خوندور دی. په ښکاره ډول تر اوسه ټولې رخصتۍ حیرانوونکې وې مګر د دې بلې په پرتله هېڅ دي. زموږ وروستۍ رخصتي یو ځل بیا د نړۍ بل اړخ ته ده او اوس موږ په جاپان کې د $250,000 رخصتۍ لپاره یو او موږ دلته د یو ځانګړي میلمه سره ګورو. نو تاسو باید تر پایه پورې ویډیو وګورئ. زموږ د رخصتۍ پیل کولو لپاره موږ خپله بکسونه د جاپان تر ټولو قیمتي هوټل کې کېښودل. دا خورا لوی دی. زه د هوټل په خونه کې انګازې لرم. اشه وی جانه د افغانستان او د جاپان استقلال په یوه ورځ کې و. اوس افغانستان چیرې رسېدلی او جاپان څومره پرمختګ یې کړی؟ انشاءالله افغانستان به هم ډېر ژر ترقي وکړي. انشاءالله. خلک یوازې موږ ته ګوري. دا باید په سړک نه وي. دلته زما تر څنګ اصلي موټرې روانې دي. ښه وګورئ څومره خلک دلته له سړک څخه تېرېږي. دا په نړۍ کې تر ټولو بوخ څلورلارې دی. موږ په توکیو کې په ګو کارتونونو کې یو وروره او موږ په دې منځ کې موټر چلوو. خوندور دی. زه له جاپان سره مینه لرم. دا ځای لیونی کوونکی دی. کله چې موږ خپل بل منزل ته ورسېدو موږ د ماستر توري وهونکي یوشي سومیټا سره ولیدل. هغه د تېرو 26 کلونو راهیسې د کاتانا سره تمرین کوي او هغه واقعا موافقه وکړه چې موږ ته د سامورای هنر کې یو نادر درس راکړي. موږ هر یو خپلې کاتانا تورې ترلاسه کړې. دا دومره اسانه نه وه لکه څنګه چې مو فکر کوه. نه دوی به په دې زوم وکړي. بیا زما نوبت و. هلکانو تاسو فکر کوئ چې زه به دا کار وکولی شم؟ هو ته یې کولی شې. اوه راځئ وګورو چې هلکان څنګه کوي. اوه زه څوک یم؟ او بیا زموږ د سامورای ښوونکي موږ ته یوه ډالۍ راکړه. زه د دې وړ نه یم. بیا هم مننه. څرنګه چې دا د $1.4 میلیون رخصتي ده موږ په نړۍ کې تر ټولو غوره سوشي اشپز په کرایه ونیوه. د دې ټولو لامبو وهونکي رستوران سره یو ځای. اشپز ټول خواړه زموږ د میز تر څنګ جوړوي او په دې کار د یو ماسټر لیدل د ډوډۍ خوړلو تر ټولو غوره تجربه وه. اوه واو. او خدایه دوی ویل موږ کولی شو دلته مرغیو ته تونه ماهي ورکړو. واخله سړیه. مننه. بیا موږ تر ټولو لیوني کوونکي ځای ته لاړو. ما پسې راشئ. ما دا ټول ځای په کرایه نیولی. جرابې وباسئ. دا اساسا یو هنري موزیم دی مګر د تجربې لپاره. واو خدایه. ریډ ګوز ورکس. زما سترګې د دې پروسس کولو کې ستونزه لري. دا ځای حیرانوونکی دی وروره. دا بله کوټه ده. معمولا دا ځای په بشپړ ډول له خلکو څخه ډک وي مګر موږ دا ځای په بشپړ ډول یوازې د ځان لپاره نیولی دی. دا حیرانوونکی ځای دی. ملګریا آیا دا کب دی؟ موږ په موزیم کې دننه په یو هاوس کې یو چې د انیمیشن کبانو سره لوبې کوو. دا تر ټولو ځانګړی شی دی چې تاسو یې په رخصتۍ کې کولی شئ. کبان موږ محاصره کړي یو. وګورئ دوی څنګه پوه شول چې موږ محاصره کړي. اوس یو رستورانټ ته ځو چې د روبوټونو لخوا چلول کېږي. غوره دی. زما نوم پرپر دی. آیا موږ څوکۍ ترلاسه کولی شو؟ البته. راځئ یو آرام ځای پیدا کړو. موږ ټول ځای ریزرف کړی و. دلته یوازې د روبوټونو ګارسونان وو. د ډوډۍ روبوټونه دلته دي. صبر چې روبوټ ډوډۍ راوړي. یو عجیب ورېښمین روبوټ. پیپر چنډال ته ډېر سخت ګوري. پیپر پروا نه لري وروره. ما هیڅ نه دي کړي. هر څوک دې هڅه وکړي چې ډېر خواړه وخوري ځکه چې ما سبا یو بشپړ تفریحي پارک په کرایه نیولی او پیوډي پای به دلته وي چې واقعا لیونی کوونکی دی. مستر بیست زه حیران وم چې ته به کله ښکاره شې. موږ له هغه سره د سبسکرایبر په سیالۍ کې مرسته وکړه. یوټیوب ته لاړ شئ، پیوډي پای سرچ کړئ او سبسکرایب یې کړئ. بالاخره موږ حتی هغه ته ورسېدو. مستر بیست له 100 میلیونو ډېر سبسکرایبران ترلاسه کړي. زه فکر کوم زه د هغه څه سزا وینم چې ما ترسره کړي دي. که څه هم موږ له څه مودې راهیسې ملګري یو خو موږ یو بل سره په شخصي توګه نه دي لیدلي. او څرنګه چې دا د لیدلو لپاره ډېره لویه لاره ده ما دا ټول تفریحي پارک په کرایه ونیوه. هغه پارک چې په ټول جاپان کې تر ټولو ډارونکي لوبې لري. معمولا دلته په زرګونه خلک په لیکه کې انتظار کوي خو ما ټول پارک په کرایه ونیوه. زه لا فارغ شوی نه یم خو هغه لاړ. زه اوس یوازې په دې ټول رولر کوسټر باندې ځم. هغه څه چې تاسو یې دلته ګورئ په نړۍ کې د رولر کوسټر تر ټولو ژور ګړنګ دی.
چې هغه لپاره ودرېدم او لکه څنګه چې ژمنه شوې وه د یوټیوب پلار پیوډي پای موږ سره په پارک کې ولیدل د پلان شوي وخت څخه یو څه وروسته ځکه چې ما هغه ته غلطه ورځ مسج کړې وه بخښنه غواړم فلیکس غوښتل لیوني کوسټر کې سپور شي ولې ودرېدې زه له دې کوسټر څخه ډېر ډارېږم دا یو بیخي نه سرخېږي زه سپور شم که فلیکس سپور شي راځئ چې ځو زه سخت ډار شوی یم راځئ چې ځو که زه دلته مړ شم تاسو هلکان به ډېر بد احساس وکړئ تاسو خپل بوټان دلته باسئ دوی په دې سوارۍ کې د بوټانو سره هم پر موږ باور نه لري ته یې کولی شې زه یې نشم کولی دا زما تر ټولو بد خوب و زه ویرېږم زه نه غواړم دا وکړم ته یې کولی شې او موږ کولی شو یو ارام سواري وکړو زه واقعا هېڅ نه پوهېږم چې دا څه دي په یو وخت کې په اصل کې زه هېڅ نه پوهېږم چې دا څه دي دلته یو بشپړ 90 درجې ګړنګ دی ته ما ویروې ولې د زما لپاره نوم لیکنه وکړه تا زه دلته راوستلم مګر هغه څه چې موږ نه پوهېدو اوه نه دا شاته ځي اوه زما خدایه دا لیونی کوونکی ده نه او خدایه شکر چې په خیر ورسېدو زه خو بیخي ګنګس یم غوره تجربه وه زما سترګې بیخي کار نه کوي له تا سره لیدل ښه و جیمي زه لاړم هو موږ په لومړي کوچني ټکان کې چغې وهلې څه مننه زه فکر نه کوم چې ما کله هم لبړ غوندې کچالو خوړلی وي دا چې لوبه دې وګټله دا ترلاسه کوې فلیکس زه له تا څخه بخښنه غواړم چې ته مې مخکې کړلې او له تا څخه مخکې شوم بیا هم دا ښه دي دا وه د $250,000 رخصتي فلیکس آیا ته کولی شې موږ بلې ویډیو ته واستوې ولې نه موږ دلته هر هفته د مستر بیس جالبې ویډیوګانې تاسو ته په ښکلې پښتو ژبه ترجمه کوو که تاسو زموږ ویډیوګانې خوښه شوي زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ او زنګوله یې هم فعاله کړئ تر څو هره نوې ویډیو اپلوډ کوو لومړی تاسو ته ورسیږي